بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ویډیو عنوان د ګټه په تاوان کېږي. انګریزان وایي چې in giving that we receive، تر هغه پورې چې یو چاته یو شی ورنکړې هېڅوک هم چې دی تا ته مفت نه ډوډۍ درکوي، نه درته صد کوي او نه چې دی کوم خدمت درته رسوي. موږ دغه متل هم چې دی ډېر زوړ متل دی، ګټه په تاوان کېږي. تر هغه پورې چې تاوان ونه کړي ګټه نشي کولی. یو ټوکه به ورکې وکړو. موږ یو همکار و، تازه له لندن څخه راغلی و. لکه دغه د امریکایانو له راتګ سره په افغانستان کې هغه کسان ډېر زیات شول چې هغوی د اروپا نه کار پسې افغانستان ته راتلل، یعنې لویدیځ نه افغانستان ته کار پسې راتلل. نو دغه موږ ملګری اروپا نه راغی دلته افغانستان ته چې کار پیدا کړي. نو هغه وخت چې و ما کارډن پوهنتون کې درس ورکوو. نو موږ هغه ډپارټمنټ هیډ چې و د دغه کس سره یې پېژندل. د موږ چې اوس وایو چې ما ملګری و، لکه دا ملګری تر هغه پورې ملګری نه وی، موږ د ډپارټمنټ هیډ سره پېژندل. نو هر وخت به را روان و. نو ده به څه شی کول، دی د انګلیسي یو ډېر پخوا ډېر تکړه استاد تېر شوی و. دغه د وحید عمر د کټګورۍ سړی و، په پېښور کې له دوی سره به لاندې باندې کېده هماغه کابل سنټر کې. نو جان پهچان والا کس و. نو ده به څه شی کول چې هر وخت به کله راته موږ دفتر ته، نو ځان سره به څه شی راوړل، لکه جوس به یې راوړه، غرمې ډوډۍ خرچه به یې په موږ باندې کوله. نو داسې یو فضا ده په هغه ډپارټمنټ کې رامنځته کړله چې موږ خپله د خپل ډپارټمنټ هیډ ته وویل چې یاره دا سړی چې دی لایق کس دی، په انګلیسي پوهېږي. نو موږ انګلیسي ډپارټمنټ کې بغیر د هغه نه یو کس ته ضرورت لرو. نو راځئ چې دغه سړی چې شی کړو ونیسو. نو بالاخره ډپارټمنټ هیډ چې پخوا یې ملګری و او بل چې موږ هم تشویق کړ، دغه کس چې و ونیوه، استخدام یې کړ، سړی مقرر شو. نو که دغه سړي مثلا تاسو وګورئ نیټورکینګ یې نه وای جوړ کړی، ده چې و هغه موږ باندې مصرف نه وای کړی، نو کله موږ د کس معرفي کوو. ځکه اول دغه فضا جوړه کړله، هغه محیط یې جوړ کړ، هغه ویره چې وه لکه هغه ویره یې له منځه ویوړله. دا موږ سره یو ډول چې شو صمیمي شو. پس له هغې نه دی بیا موږ له خوا نه ډپارټمنټ ته چې شو پیشنهاد شو. نو تل چې دی باید یو څه باید ورکړي تر څو یو څه شی کوي، لکه واخلې هغه سیاستمداران هم وایي که نه کچ لینې کلي کچ څه شی کېږي، لکه څه شی اخیستلو لپاره باید څه شی کوي، یو څه شی باید ورکړي. نو اوس خبره دا ده چې دغه د شاتو موچۍ وګورئ. شاتو موچۍ چې یو پنډ شات دوی جوړوي، نو دوی تقریبا د 100 لکو ګلانو نه دوی چې دی رس راټولوي، 100 لکو ګلانو نه رس راټولوي. بیا د هغه 100 لکو ګلانو رس لکه د هغې درېیمې برخه چې دی هغه په څه باندې تبدیلېږي، هغه په شاتو باندې تبدیلېږي. نو تاسو اوس وګورئ دغه شات چې مونږ ته راځي دا مفت نه راځي. لکه څنګه هغه ګلان چې مونږ کرلی دي، د هغو ګلانو نه چې شی واخیستل شول، رس واخیستل شو. بالاخره مونږ ته چې شی ورسېدل، شات ورسېدل. که چېرته مونږ ګلان نه وای کرلی، مونږ بوټي نه وای کرلی، نو دغو مچیو به دغه رس د کوم ځای نه ټولاوه. یا مثلا تاسو وګورئ هغه ملکونه چې وچ دي، هلته باران نه کېږي، هلته دلیل یې څه شی دی؟ داسې نه دی چې په هغوی باندې د خدای غضب دی، هغوی باندې باران نه کېږي. هغوی څومره ونې کرلي دي، څومره یې چې دي ځنګلونه رامنځته کړي دي، د ځنګلونو څخه یې څومره پالنه کړې دی. یعنې دا باید وکتل شي. یا مثلا تاسو اوس وګورئ چې ځینو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي، هلته چرس کرل کېږي، خلک یو قسم لکه شکایت کوي چې یاره کچالو قیمت ډېر زیات پورته تللی دی، هلته چې دی د پیازو قیمت پورته تللی دی. خو خبره دا دی چې که چېرته مثلا دوی پیاز کرلی وای، دوی کچالو کرلی وای، دوی چې مثلا غنم یې کرلی وای، اوس به د دغه کمښت سره څه شی نه کېدل، نه مخامخېدل. نو دا دنیا دی. لکه هغه مخکې مونږ یو قصې کې ویل د ژوند انعکاس، څه شی چې ته کرې هماغه به ته څه شی کوې، هماغه به ته ریبې. لکه نوی نسل چې کله دوی د پوهنتونونو نه فارغېږي، نو دوی سمدستي باید په $1,000 یا $1,500 یا په هغه $200 نه خو کم نن سبا څوک خبرې نه کوي، دوی باید څه شی په دفترونو کې مقرر شي. ځکه دوی وایي چې موږ خو پوهنتون لوستلی دی، هلته مو چې دی ماسټري ترلاسه کړی دی.
خو خبره دا ده چې په نور دنیا کې خلک کوشش کوي چې هغه د پوهنتون څنګ کې دوی څه شی وکړي یو کاروبار هم وکړي. تاسو به ډېر ځله په دفترونو کې یا په انټرویو کې اورېدلي وي چې تا تجربه نشته ده، ته کاري تجربه نه لرې. نو بیا خلک وایي والا نو کاري تجربه خو هغه وخت پیدا کېږي چې ته ماته کار راکړې، نو چې کار رانه کړې زه کاري تجربه له کوم ځای نه کړم. خو اصلي خبره دا ده چې په نورې دنیا کې خلک اول څه شی کوي چې کله پوهنتون لولي د پوهنتون په رخصتیو کې دوی یو ځای کې کار هم کوي، مفت کار کوي، انټرن په حیث باندې کار کوي، پیسې خپل جیب نه مصرفوي، هلته تجربه څه شی کوي تجربه ترلاسه کوي. کله چې دی 4 کاله د پوهنتون نه فارغېږي نو د سره 2 کلنه تجربه هم څه شوي وي په سی وي کې اضافه شوي. کله چې دی د ماسټرۍ نه فارغېږي نو 3 کاله تجربه هم ورسره څه شوي وي ضمیمه شوي. ما کله پراختیا وزارت یو پروژې کار کوو، موږ همکار و جرمني نه راتلله، دلته انټرن په حیث باندې به کار کوو. نو دفتر ورته فقط هماغه د هغه کرایه ورکوله، لکه دلته د بدوباش د اوسېدلو یو څه داسې لږ شانته پیسې ورکولې چې دا ورکې هغه افغانستان کې خپل ژوند وچلولی شي. یو څه وخت وروسته دا جلکۍ چې لکه کار یې وکړ، یو کال یو نیم کال کار یې وکړ، دا جلکۍ چې څه شوله غایب شوله. نو خو بیا همکاران پوښتنه کوي کترینا چې شوله، کترینا چې څه شوله. بالاخره مو چې پوښتنه وکړله دی په عراق کې په ډېر زیات جیګ مقام باندې هلته وظیفه ترلاسه کړې وه، ډېر ښه معاش یې درلوده. نو څه رقم یې په عراق کې وظیفه ترلاسه کړې وه، جیګ معاش یې ترلاسه کړی و. نو حتما چې کله په عراق کې موقف اعلان شوی دی، دی ورته سی وي لیږلی دی او بیا دی ورکې لیکلي دي چې ما په افغانستان کې کار کړی دی، په افغانستان کې مې کمیونټي سره کار کړی دی، د خلکو سره مې کار کړی دی. نو په د اخرو کې مونږ او د عراق هغه فضا هم همداسې شوې وه چې دلته هم جنګ و، دلته هم جګړې وې، دلته هم انتحاریان و، دلته هم بده وضعیت و، هلته په عراق کې هم همداسې و. نو هلته هغه ادارې فکر کړی چې دغه جلکۍ چې په افغانستان غوندې محیط کې کار کړی وي، کوم ټولنو کې کار کړی وي، ولایتونو ته یې سفر کړی وي، په ولایتونو کې پروژې تطبیق کړې وي، نو حتما چې دی څه شی لري ډېره زیاته تجربه لري. دغه د کمیونټي په نبض باندې څه شی دی، کمیونټي په نبض باندې پوهه جلکۍ دی راځه ونیسه لکه با تجربه کسه. نو دغه جلکۍ که په افغانستان کې د انټرن په حیث کار نه وای کړی، ولایتونو ته یې سفرونه نه وای کړی، خلکو سره یې جان پهچان نه وای کړی، نو تاسو څه فکر کوئ چې دی به په عراق کې په دغه موقف یا په دومره جګ معاش هلته وظیفه ترلاسه کړې وای؟ نو یو څه قرباني یې ورکړله چې بالاخره هلته په عراق کې په یو ښه موقف چې شی شوله مقرر شوله. نو که اوس هم زموږ ځوانان مثلا پوهنتونونو کې دوی درس وایي، د پوهنتونونو څنګ کې دي دوی یو ځله سایډ وظیفې هم ځان ته پیدا کړي، په اداراتو کې د مفت کارونه وکړي تر هغه پورې چې دوی هغه تجربه ترلاسه کړي. ځکه د پوهنتون محیط او د کاري چاپېریال محیط چې دی ډېر زیات عجیب دی. کله چې د پوهنتوني کس راځي بیخي داسې ملایانو خبره بکر معلومیږي، لکه خپله هم چې وي وایي کوم شی چې ما کتابو کې لوستلی و دلته خو چې دی یو شي درک هم نشته دی. نو بیا خبره لنډوو، یو څه باید ټولنې ته وړاندې کړئ چې په مقابل کې ټولنه څه شی کوي تا ته واپس کړي. ډېره زیاته مننه. که دا ویډیو مو خوښ شوي له نورو دوستانو سره شریک کړئ.